اوس بیا نوې دلته شروع سوې وروره میسجان چلیږي هلئ وروره نن به میاشت لیدل کېږي اوس لا نوکان پرې کوي اوس لا برېتونه کشنې کوي اوس لا پلانی پلانی یاره سخته فارغه یاست یو بل هلک بیا اوس میسج را کړی ولته دا وګوره د الله رسول فرمایي په دا ورځ باندې سړی څه شي وکړي زر رحمتونه دي بیا په دا ورځ دا وکړي دا زر رحمتونه ما درواغ مه وایاست د الله پر رسول درواغ مه وایاست حدیثونه مه شعروئ د الله پر رسول درواغ مه وایاست صحیح حدیث شعر کې والله که پر تا جنت واجب سي صحیح حدیث د بخاری شعر کا پر تا والله که جنت واجب سي لیکن د الله پر رسول د درواغ وتړل جهنم در باندې واجب کیږي جهنم در باندې واجب کیږي انو ناری دی وروره هله نوکان پرې کوي هله برېتونه کشنې کوي ما ول سړیه کا لیوني مه کېږئ سهار لمونځ نه کوې شراب نه پرېږدې زنا نه پرېږدې لواطت نه پرېږدې موزیک نه پرېږدې ډانس و رقص نه پرېږدې فلمان نه پرېږدې دلته وروره مستحب کار دی مستحب د الله رسول فرمایي د مسلم شریف حدیث دی د ام سلمې سره روایت دی چې کوم سړی قرباني کوي د الله سورج دی نوکان نه پرې کوي سنت کار نه دی سنت کار نه دی واجب کار نه دی فرض کار نه دی مستحب کار دی مستحب معنا ښه خبره ده مستحب معنا ښه خبره ده اوس وشي خبرې ته خلکو سر نیولی دي سړی که تا د سال لمونځ وکړي والله د سهار په لمانځه کې څه کمزوری یم بس قضایي را وګرځوم دیم حدیثونه شرعي هلئ نوکان پرې کوي هله زره مطلب اوس لکه ویې یا اوس له مطلب که برید مه کوه د خدای دپاره یاره د خدای دپاره هغه ما مخکې درته ویلي چین باچا و که وزیر و هغه ویل پاکستانیان عجبه قوم دی د سپي غوښې نه خوري د سپي غوښې وایي دا حرامې دي او دلته موږ لره راشي په پلاني تان کې دونه سپڼسي وباسه په پلاني ټایر کې دومره سپڼسي وباسه په پلاني شي کې دومره دو نمبري کوي دغه حرام خوري او سپی بیا نه خوري څه زوروره مسلماني مې ده څه زورور اسلام مې دی او بیا ما درته ویل مطلبات رهب وایي وایه پښتانه دی خلک دي وینه هم څښي شراب هم څښي زمزم هم څښي وینه هم څښي شراب هم څښي زمزم هم څښي اوس ته اندازه ولګه یو سړی یو زمزم ته ولاړ پر سر یې لاس نیولی او ده پرون شراب څښي دا د زمزم سره څه تعلق لري بس خبره دا د عزیزان ایو هلک رالی الموني صاحب دا نوکان وکان څنګه ما لې ما نوکان لږ ښه غټ ناخون کټ نو سره باندې پیش کړي ما نوکان پرې کول ایوه دنده د ستا په مخه راقصېده پر سټیټس دې وګوره انجلۍ دې شیر کړې ده پر فیسبوک دې وګوره پر خپل تصویر دې انجلۍ درولې ده یو غزل یو ډانس وګوره هغه تا شیر کړي دي او دلته د الله د رسول خبرې کوي مه کوه دا لاره پرېږده دا چې په مستحبو باندې مین یاست هلته د الله رسول سنت په نالۍ کې براته دي دلته وایي الله وروره یو شی هم نسته او بیا که د چا نوکان و بل در څلوېښت ورځې تېر سوي که څه واجبه ده ویک یاره سبحان الله عبدالله ابن عمر لره په حج په شپو کې یو سړی رالی ورته ویلې ول دغه مچر چې سړی وخوري او دغه احرام یې په وینو ولړل چې دا احرام د حج څنګه دی ده ورته ویل د کوم ځای ول د عراق یم ول امام حسین چې مې شهیدوی هغه پوښتنه دې نه وکړه دلته د مچر پوښتنه کوي امام حسین عراقیانو شهید کوي پوښتنه دې نه وکړله دلته پر مچر باندې دونه پوښتنې کوي هغه پوښتنه وکړه خو خیر هیڅ کسام نه دی عزیزانو که نوکان شنې کوئ که یو سړی الله والا دی اشراک هم کوي تهجد هم کوي بیا اوابین هم کوي پر سنت طریقه یې ژوند دی خوب هم پر سنت دی خوراک هم پر سنت دی هغه کې وکړي ښه خوند ورسره کوي هغه کې وکړي ښه خوند کوي تا پرون 15 فلمان شیر کړي دي نن بیا د الله د رسول پر مستحب کار باندې ته ولاړ یې د شرابو د زمزمو د وینو کیسه خبره برابره ده